السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو هیله ده جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. زه قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د جوجو ناول څلرمه برخه راوړې ده، په دې هیله چې دغه برخه هم تر وروستۍ راسره واورئ. په تېره برخه کې مو تر دغه ځایه واورېده هلک برج ته وخوت، د کلي له منځه چیغې راتلې، په تنګو کوڅو کې بل څراغونه د لال محمد کور ته ور روان وه. نیکه به غوسه و، سپکې سپورې یې ویلې. تواب تر کړکۍ ور وکتل، د سهار خړه وه. نیکه په ډیران کې ګرځېده، هلک د باندې ور ووت. ښځې او نجونې په چوتره کې ولاړې وې، وارخطا ښکارېدلې. بوډا په ګوتو کې نیولی کاغذ پورته ونیو، په خوش کې یې وویل: زما کوټه چا جارو کړه؟ د تواب مشره خور د خپلې مور تر شا ودرېده. نیکه چیغه کړه: بلا وبلا! ډنګره ښځه مخکې ورغله. څه وایې ملک لالا، دا کاغذونه چا پر ډیران اچولي دي؟ ښځې چوترې ته وکتل، لور یې لړزې اخیستې وه. ښځې په خواره خوله وویل: ملالۍ. نیکه چیغه کړه: دا سپی په دې نه پوهېږي چې د ځمکې اسناد دي؟ ښځه لړزېده. نیکه وویل: یوه بله پاڼه هم ورسره وه. ښځې له چوترې راکښته سوې، ټولې په ډیران کې ګرځېدې. نیکه په غوسه کوټې ته ننوت. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل: د غواوو پښې وګوره. تواب ورغلی، پاڼه یې له لندو خوشاییو راپورته کړه، لستوڼی یې پرې تېر کړ، کوټې ته ننوت. نیکه په غوسه و. تواب پاڼه بوډا ته ونیوله، په منډه له کوټې ووت. تواب په چوتره کې کښېناست. د لمر ژېړه وړانګه د مخامخ برج د بام له سره په راوتلي لرګو لګېده. یو دم چیغې سوې. ملالۍ په منډه له دالانه راووته. ګیلاس یې تر سر تېر څو، د کوټې پر لویه ښیښه ولګېده. ښیښه دړې وړې لاندې راولوېده. تواب په بیړه دالان ته ورننوت. پلار یې په غوسه و. ښځو ته یې ښکنځلې کولې، ویل یې چې ړندې دي، د جایداد کاغذونه هم نه پېژني. تواب یوه شېبه په وره کې ودرېد. ښځې وارخطا وې، له تناره سرې لمبې راوتلې. په شکور کې د پرتو زغالو پر سر تک تور مچان ناست وه. هلک بیرته چوترې ته لاړ. د څنګ له کوټې د ملالۍ د ژړا غږ راته. ورغلی، خور یې کونج ته ناسته وه، اوښکې یې نه تم کېدې. تواب کادانې ته لاړ. په دیوال کې ټومبلی لوی لوری ور واخیست. له کلا ووت. کیڼ لاس ته تاو سو، شنه فصلونه وه. سهارني لمر د غنمو له شنو وږو ژړه رڼا پورته کوله. هلک شوتلې ته ودرېد. څو لورې ور واچول، غلی پر پوله کښېناست. د جوجو غږ یې واورېد: اها، تندی دې سم ونیسه، خواشینی ښه نه ښکارې. تواب ور وکتل. جوجو یې تر څنګ ناست و. تواب وویل: نیکه مې سهار له جوماته راته د کلا د منځ په ډیران کې د ځمکې قواله موندلې وه. جوجو په خبره کې ور ولوېد: پوهېږم. تواب په غوسه وویل: خور مې غټه نجلۍ ده، خو تر اوسه لا د کار کاغذونه نه پېژني. یوه سپینه جنت کوکۍ راغله، د جوجو پر رڼه ککرۍ کښېناسته. جوجو وخندل: کوټ کوټ کوټ، مه مې تخنوه. جنت کوکۍ والوته. جوجو هلک ته وکتل، ورو یې وویل: ښه نو، ته د کاغذونو په ارزښت پوهېږې؟ تواب غلی و. جوجو وویل: بېګا د لال محمد مېرمن مړه سوه، سهار دې خور د ځمکې قواله جارو کړه. ولې؟ تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل: که تا مکتب نه وی ویلی، ډاډه یم د ځمکې له قوالو به دې کاغذي کښتۍ جوړولې. تواب غلی و. جوجو وویل: په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو مکتب دی، هغه هم د هلکانو لپاره. نو خوارکۍ نجونې څه ملامتې دي؟ هره ورځ کوټې جارو کوي، په کوم کاغذ پسې به ګرځي چې د کار دی که بېکاره؟ که همدې نجونو مکتب ویلی وای، نو په سیمه کې به مو ډاکټره درلودی. د لال محمد ښځه به یې ولې نیمه شپه په خامو لارو تر شا راوړله. تواب ولاړ سو. لور یې ور واخیست. یوه پنډه شوتله یې ورېبله، کور ته لاړ. شوتله یې په اخوري کې واچوله، په چوتره کې دسترخوان ته کښېناست. نیکه ته یې وکتل، لا یې ټنډه تروه وه، غوږ یې وتخنېد. جوجو وویل: بوډا ته ووایه چې په سیمه کې مو ولې د نجونو مکتب نسته؟ تواب جټکا وخوړه. له چایو ډک ګیلاس کوږ سو. پلار یې په غوسه وویل: پام! تواب وویل: نسم کولی. بوډا په حیرانۍ ورته وکتل. تواب په منډه کوټې ته ننوت. جوجو پر بستره ناست و. تواب په غوسه وویل: نسم کولی، نیکه د غوسه ورځي.
جوجو په خبره کې ورولوید. خو زه باید ورباندې پوه سم. نن جمعه ده، مکتب ته نه ځم. نیکه د چلم د څکولو په وخت کې خشکې نه کوي. ساعت ووت. د لمر ژېړه وړانګه د کوټې د یوازینۍ دریزې پورتنۍ برخه روښانه کړه. تواب وویل اوس یې وخت دی. د باندې ووت. نیکه په چوتره کې یوازې ناست و. له خولې یې خړ لوګی راوت. تواب غلی کښېناست. بوډا ور ونه کتل. د هلک پر اوږه چونډۍ ولګول سوه. تواب وویل ملک لالا، دلته ولې د نجونو مکتب نسته؟ بوډا یو دم وټوخل. په ټوخي کې خندا ورغله. خوب دې لیدلی؟ نه، یوازې پوښتنه وه. بوډا چیغه کړه بلا وبلا، ساده چای دې پسې څه کړ؟ له دالانه ښځینه غږ راغلی. تیار دی، اوس یې دروړم. نیکه وویل ګوره بچو، په داسې چټیاتو دې سر مه خرابوه. تواب په رېږدېدلي غږ وویل که ملالۍ مکتب ویلی وای نو د ځمکې کاغذونه به یې پر ډېران نه اچول. د بوډا د تندي ګونځې ژورې سوې. زه د هلکانو مکتب نه غواړم، ته د نجونو د مکتب کیسې راته کوې. ورک سه. تواب په منډه کوټې ته ننوت. جوجو وویل وبخښه. تواب پر تړلې بسترې کښېناست. جوجو وویل مور دې بلا نومېږي؟ تواب په حیرانۍ ورته وکتل. نه، نو نوم یې څه دی؟ د تواب تندی تریو سو. نه سم ویلی. ولې؟ تواب غولي ته کتل. جوجو وویل یوه ټکي ته مې پام سو. وړې نجونې نومونه لري، زرمینه، طاهره، ملالۍ. خو چې غټه سوه او واده یې وکړ بیا نوم بدلیږي. تور سر یې، سیاه سر یې، کاډه، عاجزه، د حیوانانو مور، بلا. دا ولې؟ تواب په غوسه وویل دا مه راته وایه چې له نیکه وپوښته. جوجو وخندل. ګرانه، سپکه مې نه در باندې لورېږي، خو که ورباندې پوه سم بده به نه وي. تواب فکر یووړ. یو دم یې وویل راځه. هلک د باندې ووت او د کلا دروازې ته ورغلی. شنه فصلونه ولاړ وه. د دهقان کوچني زوی د پیازو له نریو ډکو څخه واښه لرې کول. تواب پر پوله ورته کښېناست. د ځان په منګ هلک ته یې وویل پلار دې څه نومېږي؟ هلک وخندل. نوي خو نو یوارې راغلی بازمیر. ښه نو د مور نوم دې څه دی؟ هلک یو دم ولاړ سو. تواب یې تر ګرېوانه ونیو. دواړه له اوبو ډک لښتي ته ولوېدل. بازمیر راغلی. خپل زوی یې له ولیو ونیو، خو هغه زورونه وهل. په هوا کې یې تړلي سوکان تاوېدل. تواب له اوبو پورته سو. پر خوله یې لستوڼی تېر کړ. وینې وه. د بازمیر زوی په دوه کېده. زورونه یې وهل. وخت ووت. جنګ سوړ سو. بازمیر د شخړې علت وپوښت. زوی یې وویل چې زما د مور نوم یې غوښت. سړي ته غوسه ورغله. تواب ته یې وکتل. په غوسه یې وویل ته بد اخلاقه یې، نیکه ته دې وایم. تواب روان سو. نیغ کور ته ولاړ. د مکتب کتابونه یې راوپلټل. جوجو وویل پازې دې هم وینه ده. تواب په دیوال کې ټومبلې وړیا آینې ته ودرېد. د مور ټیکری یې پر پزه تېر کړ. بیرته په خپل ځای کښېناست. جوجو وخندل. نو ته بد اخلاقه یې؟ هلک په غوسه ور وکتل. جوجو وویل ټوکه وه. تواب یو کتاب ور واخیست. جوجو وویل ښه نو د ښځې نوم اخیستل بد اخلاقي ده؟ تواب په خبره کې ور ولوېد. نه پوهېږم، خو دوی یې شرم ګڼې. د کلا دروازه وټکېده. تواب ورغلی. سرمعلم ولاړ و. ملک یې غوښت. هلک د نیکه د کوټې خواته منډه کړه. نه و. دالان ته ورغلی. له مور یې پوښتنه وکړه. بیرته لویې دروازې ته ورنږدې سو. سړی یې وپوهاوه چې نیکه په کور کې نسته. سرمعلم ګام واخیست، خو تواب یې تر مخ ودرېد. سر یې وځړېد. ورو یې وویل نیکه مې مور ته بلا وایي، پلار مې د سیاسري نوم ورباندې ایښی. تر مې خپله ښځه عاجزه بولي. دا ولې؟ سرمعلم وخندل. په اصلي نومونه یې شرمېږي. تواب وویل په رښتیا هم شرم دی؟ سړي د تواب پر سر لاس ورتېر کړ. ورو یې وویل زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور بیبي امینه نومېده. میرمن یې بیبي خدیجه وه. لور یې هم بیبي فاطمه. که شرم وایي بیا مو په همدې نومونو نه یادولې.
سرمعلم روان سو. تواب یوه شېبه د دیوال سیوري ته کښېناست. د نوي کلا پخڅه د کلي له ټولو کورونو لوړه وه، خو لا هم خټې پرې تپل کېدې. ورهاخوا د غره پر څوکه د سپینو واورو سیکه لا نه و ختلی. تواب تر پړي لاس تاو کړ. د ساه د سر غنجا سوه. ډکه بوکه راوخته. جوجو د رڼو اوبو پر سر ناست و. تواب په بیړه وویل: په څاه کې دې څه کول؟ جوجو ټوپ کړل. د هلک پر اوږه کښېناست. له چونګښې مې معلومات غوښتل. ژوند یې سخت و، په تیاره کې اوسېده، خو شکایت یې نه درلود. ویل یې چې ښه ده انسانان نه وینم. تواب ډکه بوکه په سطل کې تشه کړه. سطل یې کوچني سخوندر ته کېښود. جوجو وویل: ښه یې نه ساتې، ورته وګوره، وربوزې له اوبو نه پورته کېږي. تواب په بیړه وویل: پلار مې. جوجو ورک سو. باتور په چوتره کې ودرېد. په زور یې وویل: د مېلمنو د کوټې کونجۍ یعنې کیلي راوړئ. ډنګره ښځه له کوټې راووته. په سره سپڼسي کې پیلې کونجۍ یې سړي ته ونیوله. باتور له کلا ووت. تواب ګړندي ګامونه واخیستل. د مېلمنو کوټه د کلا په دیوال پورې نښتې وه. هلک کوټې ته ورننوت. نیکه د اوږدې کوټې په بر سر کې ناست و. له مېلمه سره یې خبرې کولې. تواب سړي ته لاس ورکړ. وره ته نږدې کښېناست. مېلمه ته یې وکتل. تیاره وه. څېره یې ړنګه ښکارېدله. پلار یې راغلی. د ګاز پر ډبې پورې تړلې جالۍ ته ورلګېت ونیو. له پش سره پر سړي ژړه رڼا ولوېده. مېلمه له عمره پوخ و. ول ول خیرنه لونګۍ یې تړلې وه. د تورې پزې پر پلنه څوکه د کالدانې داغ ښکارېده. د تواب زړه تنګ سو. کور ته لاړه. مور یې پر نغري د بخار دیګ ایښی و. لندو بوټو خوله نه اخیسته. ښځه په لوګي کې پټه وه. تواب د تراکتور ټېلې ته ورغلی. ګېلنه یې راپورته کړه. بیرته نغري ته راغلی. ګېلنه یې کږه کړه. تر بوټو شنه لمبه راتاو سوه. تواب خپلې مور ته وکتل. په سترګو کې د دیګدان لمبه ښکارېدله. تواب یوه شېبه ودرېد. بیا یې په سر کې څړیکه سوه. نری درد یې تر تندي پورې راغلی. کوټې ته لاړ. اوږد پرېوت. وخت ووت. له چوترې د پلار غږ راغلی. د تواب پوښتنه یې کوله. تواب دالان ته ننوت. بودنۍ او چلمچي تیار وه. نیغ د مېلمنو کوټې ته لاړ. د مېلمه له لاسونو خړې اوبه تویې سوې. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، د جوجو ناول 4مه برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. تر بیا زه له تاسو ټولو اجازه غواړم. د خدای جل جلاله په امان.